بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د پښتو ټایپنګ دریم درس شروع کوو. تېره ورځ چې دی مونږه تر د اساسي تڼۍ کې څلورم درس پورې لوستی و. په څلورم درس کې چې کوم دی را ړې زال دال دا شیان موجود و. نن چې دی نوی درس هغه درس پنځم دی. په پنځم درس کې چې دی قاف عین ثا ها دا څلور حروف دي. دا په کومو بټنو کې موجود دي؟ تاسو ته ما عکس ښودلی و مخکې. ګورئ تاسې دلته وګورئ قاف عین دلته پیدا کوئ. په کومو تڼیو کې دي؟ قاف چې دی په آر کې دی، همدارنګه عین چې دی په یو کې دی، او ورسره چې دی په ثا په ای کې ده، او ها چې ده هغه په آی کې ده. تاسې دلته وګورئ دا تڼۍ تاسو ته ښیي بیل بیل. ثا په ای کې او قاف چې دی په آر کې او عین چې دی په یو کې او ها په آی کې. دا نو شروع کوو. تاسې به چې دی دې ګوتو ته ګورئ چې کومه بټن په کومه وهل کېږي. همداسې تاسې ښه ورته متوجه شئ. قاف سپیس عین سپیس ثا سپیس ها، قاف عین ثا ها، قاف عین ثا ها، قاف عین ثا ها. تاسې وګورئ نو دغه زمونږ چې دی دا نتیجه یې مونږ ته وښودله چې څومره سپیډ دی، څومره چې دی دقت دی. همدارنګه ټوټل چې دی مطلب زمونږ هغه ایکسلنټ دی. نوي درس ته ځو، ادامه ورکوو. نوی درس ګورئ زمونږ شپږم درس شروع شو. شپږم چې دی صاد خا ضاد ح. صاد چې دی دا په څه کې دی؟ دا په ډبلیو کې دی. تاسې به ډبلیو پریس کوئ. دې کې صاد دی. خا چې دی دا په او کې ده. همدارنګه ضاد چې دی دا په کیو کې دی. ح چې دی دا په پی کې ده. نو په دې طریقې سره به تاسې چې دی صاد خا ضاد ح صاد خا ضاد ح صاد خا ضاد ح. نو دې طریقې سره چې دی مونږ څه وکړو؟ دا مو برابر کړو. دا نتیجه شو. راځو نوي درس ته. دا به تاسې هر یو درس بار بار تکراروئ تر څو ستاسې دا ګوتې ورسره عادت شي او بیا ټایپنګ په اسانۍ سره تاسې وکړی شئ. ادامه ورکوو. راځو زا ته. زا چې ده دا په کم دغه کې ده. زا چې ده دا په سی کې ده. سی کله چې کیبورډ نه تاسې سی ووهئ زا به راځي. واو چې دی دا په د کامه کې دی. کامه چې کوم بټن ده د کامه کې واو دی. طوا چې ده په ایکس کې ده. ایکس بټن کې طوا ده. او ګې چې کوم ده ګې په ډاډ بټن چې ده ډاډ دا ډاډ یا نقطه چې ده دې بټن کې زا ده ګې ده. همداسې ګوره زا واو طوا ګې زا واو طوا ګې زا واو طوا ګې. نو دا به هم تاسې بار بار تکرار کې. راځو نوی درس چې کوم دی هغه اتم درس. اتم او نهم وایو. نو تاسې به بار بار پریکټس کوئ تر څو تاسې ښه په پوه شئ. راځو ضوا ته. ضوا چې ده ضوا دا په زیډ کې ده. او سلش خو تاسې خپله پېژنئ. سلش یو فارورډ سلش دی، یو بیک سلش دی. ګاپ چې دی دا په سنګل کوټ بټن کې دی. همدارنګه چې دی فارورډ سلش هم چې دی دا تاسې خپله پېژنئ چې دا چیرته دی. دا به هم تاسې چې دی هغه کې ځینې کیبورډونو کې چې دی ښي طرف کې دلته وي، ځینې کې چې دی چپ طرف کې وي. تاسې به هماغه ځای نه دا پریس کوئ. نو ضوا چې ده زیډ سلش فارورډ سلش ګاف بیکورډ سلش ضا سلش همدارنګه چې دی ګاف او بیا سپیس بیکورډ سلش ضا سلش ګاف او سلش. دې کې تاسې وګورئ د کلماتو هغه کم غلطي چې د هغه هم درته وښوده. ادامه ورکوئ ورته. اخرنی درس چې هغه کم دی په اساسي تڼۍ کې نهم درس دی. په دې کې چې دی لومړی ګورئ دې ته پایپ سمبول وایي.
کله چې تاسې کیبورډ نه بټن پریس کړئ نو سپیس به ووهئ. دلته چې دی جیم چې دی دا په قوس شروع بټن کې دی، ماینس چې دی دا منفي علامه، چې دا په دې قوس بند کې دی مساوي علامه، بیا چې دی دا بټن بیا سپیس، بیا چې دی جیم منفي چې سپیس مساوي. دا بټن چې دغه تاسې وګورئ دا ګریپ اکسنټ سمبول ور باندې دی، تاسې به دا بټن ووهئ سپیس جیم ماینس چې ایکول جیم ماینس چې مساوي. نو دا چې دی موږ سره د اساسي تڼۍ چې دی درسونه خلاص شو، ورپسې شفت تڼۍ شروع کیږي. نو تاسې به لومړی هغه درسونه چې کم نن موږ ولوسته د 5م 6م 8م 9م دغه څو درسه مو ولوسته دا به تاسې بار بار پریکټس کوئ تر څو ستاسې سپیډ پکې ښه زیات شي، ګوتې مو د بټنو سره عادت شي. نو بیا به انشاءالله آینده کې مونږ د شفت تڼۍ درس ورو کوو. نو کله هم چې تاسې صحیح پریکټس وکړئ بار بار، مطلب ورځ کې چې دی نیم ساعت 1 ساعت تاسې خاص دی ټایپینګ ته ورکړئ، انشاءالله ډېر زر په هفته کې به ستاسې ټایپینګ چې دی یاد شي. چې روزانه تاسې 1 ساعت پریکټس وکړئ نو 1 هفته کې به تاسې نه داسې یو مسلکي ټایپینګ کوونکی جوړ شي چې تاسې به ښه په طریقې سره 100% بغیر د کمې غلطۍ نه تیز ټایپینګ زده کوئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو چې دی لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.